کوچیانو یوه سیمه ده. دا ځای به تاسو دولت درکړی دی که همداسې بس تش خدایي ځای دی او راغلي پیاړه کې مړه شي؟ پیدا شو خیمو کې به مرو نور خو جای ستاسو د ودونو څه رواجونه دي؟ تر 15 لکو کم نه زده دا خپله څو روپۍ ورکړي بال ورکړي؟ ما کوي ونی زو دا خلک به 2 لکه روپۍ والوار ورکوي. چا څه خیلم پلار او نیکو کوم رواج کړی تاسو باشنده د لوګر یو جون کې ستاسو تر ټولو مشکل څه شی دی؟ دلته د غره کې خاورې ماوره خوري ورغله بل منګه سي. تاسو چې د دې ځای نه بیا لوګر ته ځئ دا څاروي چې کوم دي دا بیا په ګاړو کې وړئ که پیادې؟ لار کې لږ مړې سولې خو ډېرې مړې سو کاره کم تکسۍ پې تېرېږي مجبوره دي څنګه وکړي. څو ورځو کې تاسو د دې ځای نه بیا لوګر ته رسېږئ؟ هغه دي لا شپې 15 شپې دي مګر مثال حاجي صاحب د یو غار نه اجره سازه کړې ده 10 نمبر 15 نمبر موږ سره گزاره دا ځای به همداسې خدایي جوړ کو تا جوړ کړی د وړي خو یخ دا او د زمي خو ګرم ده ماشاءالله ډېر یو د ارامۍ او د سکون ځای دی که څه هم د کوچیانو ژوند سخت دی او له مشکلاتو ډک دی خو داسې ځایونو ته چې بیا کله راونوځي نو د انسان دغه زړه سکون پکې پای داسې ځایونو ته لاړ شو چې هغه خلک په مشکل کې د هغوی ژوند سخت دي. السلام علیکم د ولان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو راغلی ما د خاص کونړ ولسوالۍ ته د تاسو ته به دغه شاته ښکاري چې د غره په لمنه کې د کوچیانو یوه سیمه ده. راغلی ما دلته د کوچیانو سیمې ته او دغه کوچیانو سره د دوی په ژوند باندې خبرې کوو چې دوی په ژوند کې څومره مشکلات لري او په دې ژوند کې څومره خوشحاله دي او دوی وړه چیرته تیروي او جمعه چیرته تیروي. نو په دغه ژوند باندې له دوی سره نن خپرونه لرم نو تر پایه را سره پاتې شي او د کوچیانو له ژوند ځان خبر کړي. درنو لیدونکو نو د کوچیانو یو مشر مې پیدا کو د سره خبرې کو حاجي صاحب ستړی مشي ورمسته ستړی مشي حاجي صاحب مستقیما راشو موضوع ته چې د کوم ولایت نه دلته راغلی و یو څومره وخت کېږي چې دلته راغلی و؟ موږ شپږ میاشتې دلته تېرو شپږ میاشتې په لوګر کې تېرو تذکیرې هم د دې دي موږ داسې وبوري کوچیان یو کنه وړي هلته د زمې د تذکیرې هم داسې وبوري دي او شپږ میاشتې دلته تېرو شپږ میاشتې دلته تېرو. اصل به د کوم ځای وای د لوګر وای که د کونړ؟ اصل خو د لوګر یو پلار نیکم د لوګر ده او نور چې د موږ تذکیرې دلته اخیستې دي ورور جان کوچیانو ښه تاسو د کوچیانو موږ د کوچیانو تذکیرې اخیستې. ښه که دا راته وایي چې دلته دغه کومې خیمې چې لګېدلې دي لا ډېر ځای نه شل دي نور خلک هم دلته راځي؟ نور هم راځي او بالکل راځي هغه لا پاس دي هغه لوګر کې هغه لوګر کې دي راځي ولې هلته په لوګر کې تاسو خپل ژوند د ټول عمر دپاره نه برابروئ چې دا کله دلته راځئ او کله هلته ځئ؟ هلته خو واورې کېږي که نه واورو نو مشکل هلته راځو واورو کې بیا دلته خپل څاروي دلته راړوئ خپل څاروي هلته راړو او د عمر دغه بودیجه چیرې دي چې هلته لوګر کې د عمر مصرف وکړو دلته لږ په غره کې څري لږ جوار ورته پیدا کړو. یو پوښتنه کومه چې دا خورونه چې موږ کوم نو هېڅ شی پکې نه معلومیږي د خوراک دپاره نو تاسو بیا د مال د خوراک څه چل کوئ؟ خوراک د جوار اخلو لږ جوار ورکوو لږ د ګیا خوري معمولي او جوار لپاره دلته راځو په همدغه طریقه ژوند روان ده. حاجي صاحب په دومره لرې زیاته راتګ او دومره د غره څنډې ته دیره کېدل ډېر مزل دی تقریبا 1 ساعت یا تر نیم ساعته پورې چې دی خاص کونړ ولسوالۍ ته مزل دی دلته ستاسو د اوبو بیا څه طریقه؟ د اوبو د موږ مشکلات ډېر زیات دي معلوم زیات دي او د انسانانو هم زیات دي
نو تاسو دولت ته کوم خپل رضا یا چشندې وړاندې کړئ؟ دولت خو 50 واری ویلي دي کنده غلګ د وړګي تیر غلغم د پورې د موږ کور سره شریک ده اجرونه موږ وېستل دولت هم د شته خاص توجه خو استول نه است خو بودیجه بنه لري نه بنه لري وونو کنده څنګه چې موږ د دولت هم غم نه کوي او پیسې د نه یو سره دلته تا وخت ماته ویل چې موږ د صرف د لوګر خلک یو ولسوالۍ خلک یو کنه دا چې به تاسو دولت درکړي ده کم دسي بس تش خدای زده راغلي پیړاولې خدای جای د بیا د غرو خلکو داور سره شروع کړ بیا موږ ریزي ولایت کې وکړل بیا دولت ویل چې دا جای د تاسو د مخکم کوچان به وشه دي موږ هم ګیره کې سپینې سوري او روزانه یو د شته سرپناه د خلک نه پری دی وای می وای دا راته چې تاسو دلته چې دسي وي په لوګر کې تاسو به د خشانه جون دي کلته صحیح لوګر کې هم داسې ځوند دا خیمو کې پراته یو دلته خیمو کې مطلب تاسو په خیمو کې پیدا شئ په خیمو کې پیدا شو خیمو کې په مرون نور خو جای د جای نه راګي دولت هم نه راګي بل چا هم نه راګړي چې موږ یو کوټه سرپناه ووي او دا ځوند نو بده کې ته څوک نشي ورغه من راځو خو چوپالونه جوړ کو سره لای بیرته اعلان او کوټه چې خامخانو ځوند اثرګي او دا ماشومان ژوند چې کور جوړای او بس نیمه ګنټه مګه د وړو ماشومان کار لنګولو آبادیدل دي یو موضوع ته چې مې پکې اوس فکر شو ستاسو د ماشومانو د تعلیم به څه طریقه ده د تعلیم خو د چې خپل ملا ورته نیسو سبق وای اندام جمعه ته او مکتب هم چې د رسمي ده او بس د مکتب ورته وای دغه بوري مکمت دا مکتب هم تاسو سره به ګرځي لوګر تم زی او دلته مرزي رواني مکتب ده وای وړو او معلم اوسه معلم د تاسو خپل معلم خو څه د پوری کور والا ده خپل معلم ده دلته ساوت په دغه کې نه ده په لاندې مدیریت دا راته یو کنه د جون کې خوشاله نو څو خوشاله نه کام د خوشالي خو ستاسو چې سړی څومره سودای خوشاله نو موږ ورور ځان خو نه کام دی یو زنانه وای وکنه یو غپ هم درته بولم وای دا د ته ډیره بدرنګ او د زوی پلار به د زوی په ډیر نازوله بیا د دې چې زه ډیر لري زم کنه دا خځه د خځه خو کما کول شي دا بیا چې د شپته د بیرته ورته درېدل د ورته وی چې جګه څه ونه اڅه ا دې باندې د لاټور ته خور نه کام بازی د نه کام و د نه کام بازی لپاره د کومه کې ځوان کوه دا ورته نه نه چې سری ځوان موږ خو کېږي او نسانان یو موږ په مجبوری ده دا چې تاسو ته دولت درکلې ولې په دې صحیح کورونه نه جوړ خو نن پرې دي کنه خسر د دې لپاره درکړی چې او د فقط نه جوړه هغه چې راکړی ده چې ګډه ساتي واړه زاړه ماشومان زنانه د دولت مزدوران دي غوښه دولت خوري پنیرونه دولت خوري وړې دولت تغدی پچې د دولت ګټه ده او د دې لپاره موږ داسې اچ خوشکی مزدوران دي او جسه تنه به یو موضوع بل مو پښتو به نور مشرانو سره مخاطب پښتنه کو کنه دا ته چې دلته تاسو د دې کوچیانو به خپل مشران یا کوم شورا د څه شي لري وو شورا هم لرو مشران هم لرو هر شي لرو دغه مشرانو ولې دولت ته سی او دغه نه کوي یا په لوګر کې یا مثلا په بل ځایونو کې ډیر ځکه ځایان دي تش ځایان دي لکه مثلا دا ځای شو که تاسو لاغه در کې خپل ځان په صحیح کورونه جوړ کړئ صحیح عمر شو زه به یو خبره وکم چې د ما ګیره په جنگ کې مثال دولت کې جنگ ګیره مې کې سپینس ولونو دولت چیرته په خو درېدلې ده خلوص پر غلا دولت د یو غالي دی وبا چای بل کالي نو مشکلات خامخا غبم دغه اقتصاد خراب ده نو کنه نظر په ژوند خبره په عمر او ستاسو فکر څو دولت ترال په افغانستان یاره ما خو پنځلې دي څو بچي خو ما په مخ کې لاړې وو پنځلې خو ما په مخ کې لاړې چې داوود باندې تاروس کړی او زه د ماشوم مو وی بچای وخت د ما بچای چې بچای غام هم نه کو دومره برابر نو لغړې ته ترکه په اسلامي نه ورجنه دنیا بچیان لړګ د ټولو کې تر ټولو ښه باچا څوک چې تاسو سره یاره ورجنه یو شوپان دی ویډیو وای داوود وای ورته راغلی ورته چې کوم خو باچا د ورته چې بلاوي مې چو ډنګای په لاس کې دا یو باچا موږ د زوی په کې نه درځو وزم ټری خې دی هغه تم ټری خې اوس به موږ کوم ټول خو ول په دې خو چې موږ باندې چا غرض نه دا غړي وای دی آزاد ژوندم غړي د خاص کونړ ولسونه خو تاسو کې مشکل نه نه ولا سره موږ مشکل نه لرو موږ مړی ژوندای یار شي وسره کو ولا سره موږ ورجانه مشکلات نه درغلي مطلب یو بسره خمینه کوو او خمینه وسره کو مړی مزره کو ژوندای مزره کو ان کوم یو خې مو سره ګړه د ډیر نه خو د خال
څو خېخانم دلته د دې کونه خاص خلک یو خو یو موږ سپینګیری کړی دا نور بم ملا ورته تړو کوو به چې لکه ما غوندې بل غوندې نه تاسو ته جنۍ اخیستې که تاسو موږ ترې اخیستې ده موږ جنۍ دوی نه کوي او دوی نه م اخیستې ډېره مننه او دلته به د نورو مشرانو موږ ورته هغې څه خبرې وکړو ته به راسره ملګری کړو صحیح ده زه راځه د به لاړ شم جومات هلته به نور هم درته راپېږم صحیح شو درنو لیدونکو نو د کوچیانو یو بل مشر را سره د دې سره خبرې کوو حاجي صاحب استله مشر نوم د سره نوم یې علمګل د خاص کونړ اوسېدونکی د کوچیانو نماینده ښه دغه بل حاجي صاحب سره موږ وختي ستاسو په ستونزو باندې خبرې وکړلې خو ستاسو رواجونو ته به راشو اول به د واده نه راونیسو ستاسو د ودونو څه رواجونه دي د موږ ودونو دا رواجونه دي چې بس بدل هم سره کوو او دنیا باندې هم سره کوو دنیا باندې څنګه مطلب په پیسو باندې ښه ولور به ستاسو څومره دی ولور خو بس مختلف ده نو مطلب جګ څونه دی 10 لکه 19 تر 15 لکه پورې څنګه ډېر څنګه دی هو پلس لکه روپۍ خو ډېر شی دی بس نو ورکوي مجبور یو دغه 10 لکه روپۍ چې تاسو به غیله ورکوي سره او د سامان کور ارڅ پاغې دي که پتا دي سره نستم کې ستاسو سره نشته نو د 10 لکه روپۍ د څاخلي د 10 لکه روپۍ بس راخلو چې رواج کوچانو خپل رواج په ځای راته بس دې کې کوشش وکړو بس نه کوي نو څه خبره نه خو د امارت خبره یو طرف ته په ایسه په خوست او پکتیا په دې ځایونو کې منګه د سوشل میډیا باندې لیدلې دي چې دالته مشران کینی یو دغه ټاکی ځکه تر 15 لکه کم نه زده نیازي کم د پښتنه دروګه 100 روپۍ دي 15 لکه 14 لکه 10 لکه دي ستاسو جګ پیسې څومره دي د موږ جګ 10 لکه دي او ټیټه 15 لکه څلور نیم لکه تا خپل څو روپۍ ورکړي بل ما خو کلداري کلدار ډاري کوم قانون ته کلداري ورکړو څو کلدار ته ورکړي 3 لکه نه تا خپل په 3 لکه واده کړی زه نور خلکو نه 10 لکه اخلي ظلم نه دی ظلم څنګه نه ده بس د امارات کار دی ملس کار دی مو کار ته وای دا امارات ته کار کړی وای کنه چې ورو دا ور نه راټټ کړی وای پښتنې کړي وای د خلکو چې څنګه لګاتا چې راغلي دي نه د امارات کار دی مو کار نه دی هغه وای خو ورو خوري ماتي وش کېدل وسو کنه مې خو کتاب وختي ویل چې زه د کوچیانو نماینده یم که تاسو د خپل کوچیان منګ ته وختي چې سی ویل چې موږ خپل یو شورا لرو کدا شورا په امدي باندې دغه وک چې دادل چې موږ کم کسان اوسېږو دا خلک به 2 لک روپۍ ور کوي نو خنو ولې نه ولې خو ټول عمومي کوچا چې غم د چې په عالم ده او ټول عالم ده خو ګوره زه تاسو دا ویم چې تاسو د دې تعداد کې دي که یو وخت به ستاسو میادي چې دا جس پاتېدل د دې تعداد خو چې 2 لک روپۍ ورور 10 لک سرلای نه راځي نو په یو ګل سرلای راځي یو ګل چې ښکار شي خلک په سرلای راځي سرلای نه راځي یو ګل سرلای نه راځي ګوره او مطلب تاسو بس دغه رواج دی دا چې کله تر څو حکومت نه ختم کړي تاسو نه ختم خیر که سپینګری سره به کې ناست علماء دي نو کې ناست خو راکم یې کړو خاله کو حکومت دي کې اقدام وکړه خاله تن تر اوسه پر کوم دا رواج نه د مړی به څه حساب د تاسو د مړی په حساب د چې موږ لوی مړی وړو لوګرته او د سی ماشومان چې موږ سیمدل ته خو باشنده تاسو باشنده د لوګر یو هو البته تاسو خپل پلاني زینشته نه درمسته وونه جینم دي ولې ته ټول عمر لنه وسیږي الته مال گزاره نه کوي او زمي کې واوري اوري کې ګرمي دی خو زمي کې جواب رسې کتر راځي تاسو جون کوچای نه سوځي هغه به یو چې پاتې هغه ته مو کوچای نه وای دا نو یو کوچای دی کنه یو خبره ده چې په داسې عام خلک وي د کوچیانو سخت ژوند دی کنه به کله د کوچیانو ته پوسو کوي هغه چې د نور خلکو سخت ژوند دی چې ټول عمر په یو ځای پاتې کوچی سخت دی حقیقت وای او د څه دا چې بس خپل کسب دنه دی کسب د بس پاکستان نه ګورو او چې څه خلم پلارو نیکو کوم رواج کړي تاګ وراتګ او کیګم نه
دلته اوس وړي موږ نه تیریږي مال گزاره نه کوي دلته به ګرمي ډېره وړ زم یالته گزاره نه کوي او ستاسو به خیخینې په کوچیانو کې ډېر دي که بار خلکو سره ډېر دي نه کوچانو کې دي او په بدل کې خو بس چې بدل شو بس به پکې روپۍ اخیستل نشته نه نه بیا نشته بس یو کس یو له لور ورکوي بل بل او دا بدل موږ اکثره رواج دی بدل ده خو خیر بیا چې څوک نه لري نو بیا خامخا ولور کوي مطلب اکثره به ولور دغه بدل دی سبو د ولور خبره وکنه تاسو به ځوانان هم تر ډېر است مجردان ناستي نو ځوانان څل برابر دا راګټي کنه موږ ځوانان خو نه دي چې نه ګټي او پیسې راګټي واده زر کوي نه خوران چې څو کله نه کې ځوان ته واده کوي بعد باندې پوښي نو بس خواري کوي ته مغز ولور هم زر راګټي همت کوي کنه څو کله نه کې ځوانان ته واده کوي تاسو بس نو د هر چا خپل وسه بس 14 وینځ 15 ایسته اتینو بس لا ارسلی وسه نو چې شاته مر وسه او نصیب اخلاص ستې نصیب کارم ده کنه نصیب خبرم ده نو چې خلک دی بدل لري خواص لري خو بس شل 15 کال نه چې نصیب باندې خبره نصیب هم نه چې کله الله تعالی وایي یو مرخ باندې کې د نکاح دا نه راځي په ودونو کې به د ډوړې څه حساب دی ډوړې په څنګه ورکوي به مغټ مال نه لاله وي واړه لاله وي هر چا خپل وسه نه څو غټ مال لاله چې خپل ساتلې زه غوخه راوړل لکه صاحب خپل وسه نه چې څه خلک دا ودونه به تاسو هم دلته کوي که صرف لوګر کې نه دلته هم کوو چې چیرته بس برابر سونه بس اوس نږدې اول د پیل چې د نکاح په نرت کېږي نو چې چیرته د الله تعالی فیصله وسه بس مال ته واده د کوي نه دلته وو کو لوګر کې اوس نږدې وخت کې کوم واده نشي چې مونږ هم را شوې د کوچیانو ډېر ښه واده یار نو دغه بدلته نه راځي کول عمر دراګ به څنګه درته ماشاءالله ډېر ځوانان نه چې د ټولو ودونه کړي دي او یو دغه پاتې ده ظفرخان په نامه پاتې دا یو بد قسمت په کې ناز نه دې پیسې نه دي ګټلې کله نصیب ورونه ډیر دي اوس غالبا اته دي او ورونه دي نو بزله ته نوبت ورسي نو دې ته چې نوبت را رسېږي دا بس پنګې راځي نوبت یې نږدې شوی نه اجي صاحب تاسو ډېر د غر لمن کې اوسېږئ که نه دلته خو نه کوم کلینیک شته دی نه کوم ډاکټر شته دی که د شپې خو د ناخواسته مرستې شي لومړنۍ مرستې اوس څنګه کوئ موږ دلته خپل هم دغه ډاکټر ده چې دوا مو ورکوي دي او لکه عاجلي مریض یا داسې سمدستي کار وکړي د زخم دوا سته ورسره دا ورکوي بیا که نه وي بس وړو نو رنج یا مټسکلس دا یا څه رقم مریض یې مغه موټر کې وړو ګاډي دلته تاسو سره به خپلې کوم داسې لاندې نه راغلو خپل موټر خو نه لرو خو بس زنګونه دي ویل نمبر یې ستره سره مسراس نو جرلباد مری جرلباد وړو کې د کونړ کې د شفغانی ته د عمر د غره سر ته راختلم یو خبره د چونده پیسې بخ و نو لاړې خو ډېر مریض ده نو وړې به بالکل دا خو ته به رسې درنو لیدونکو نو یو بل ورور مې تر څنګ د دې سره هم خبرې کوم وروره ستاسو مشي نوم دې څه دی خیر اوسې نوم ګل مرجان ګل مرجان وروره دا راته وایي چې ته څومره مالونه لري ما لیم سل به لوی میږي لرم او بچیان به داسې څلوېښتو پورې او ستا څومره بچیان دي خپل ستا د ما خپل بچیان څلور مې زامن دي او درې څلور پنځه مې لورانې دي زامن دي زلمي دي دوه زلمي دي دوه واړه دي دغه کوم چې زلمي دي دا کوم مالونه چې دي دا خو به د هغوی په ودونو کې لاړ شي که یو مې مدرسې ته لېږلی دا او ودونو کې خو ځي خو ودونو خو ما بدل کړي دي ورته مطلب تو زامن له ودونه په بدل کړي دي او وایي ورته مې کوزده کړې ده خو بدل دی ورته مې واده کړی ده بدل په ژوند کې ستاسو تر ټولو مشکل څه شی دی خو دا مشکل لرو اوس زیات مشکلات یې موږ زندګي دا ده چې دا مال او دا کوچتوب کارم ده
د دې خو دا روان په لارو کې خاصه سختیا د په دې وطن کې لکه وځ دا وخه په دې کې اوس موږ وبو ته ډېر مشکلات لرو د مال بو خراب دي کته ګدرې ټوله باندې سولې سینخوا او څنګه را باندې سولې چې خلکو هغه اړولې د پورته ځای نیولې د ورور سکیم د صبر خلک راغلي دي ورسوه را تانګرله زیات مشکل د وطن کې د ورسوه مالچار ډېر لري خو خیر هغه کله غواړي کله د نور مځکه نیولې کله چې ډاګ نیولې ده زراعت والا نیولای دا پاتې په دې وطن کې وبدي ورغله تا بوس بخسته کې چې نه لري چې نه سوي هغه وزري ګولند کړي دستان کویا یو شي ته عاشق ضرورت لري خو نسته او بو د ما ضرورت لري ورغله کته بیلو ته زی هغه ته وسلار نسته سین ته سل دی جی ورو سین پر یو ساعت نیم ساعت لار ده هغه بخواس لري دي کنه ورس خو بوله هم نسی نو موږ په جمعه یا یو دو جمعه کې ورول هغه په سختیا باندې ورول ته د هغه لپاره ول د غری کې خاورې ما ورخوري ورول بل منګ سي نو ستاسو د وبو ماده ته وته په دومره غټ ځکه یو د وبو ټوټه لګېدلې و نو دغه نه ټول کله وبوړې مګل دې د سوا خراجي چې ورور ماخستان مګنیم خلکو برابر نسوال نو بکامي کبه چکالي وبو گزاره کوي دا بمبو دا کوزه وبډيري بچکالي چې بداش خوشکل راځي لکه دا وس د شو وره دي کې موږ اکثر د شو اخراجي چې موږ خرو باندې لالاندې جنو کویان نو براولې دي او هغه د کالو بخوای ضرورت لري خو د مال ضرورت لري ډیر لګنه دولت نه څه هله لري دولت نه ځای لري چې موږ غامو خوري وردا بو غام کډګي یو کویا یو جوړ کار شي اداره ته جوړ کی دای لري چې موږ ته جوړ کی بس رب دې وکړي چې دغه ستاسو مشکل حل شي جون ټول مشکل دی خو ستاسو په مشکل کې تر ټولو غټ مشکل دی وبو دی کدلته یو د وبو بورو ول شي او ټانکي ته جوړ شي نو ستاسو ټول مشکل به حل شي چې هر څه وس بوري وي ک هغه څاوي ک جوړ کی نو دا موږ مشکلات حل کولای شي خو د جای د وس موږ دوا درې شپې کوله کب سرلا یاد منی هغه سم تنګ سکی دي خو جره اصل د موږ د 3 میاشتو 5 میاشتو ویل لرو په دې وطن کې ورته پراته یو مال د ورځ راځي چې موږ اکثر د موږ مالو کې د مرز لګيږي چې ته کینو کده ځای کې چې ویني چې مال بدل پامه باسي و دې چې لپاره دی وبو الله سو وبنه وبکامي تاسو چې د دې جنبه لوګر ته ځي دا څاروي چې کوم دي دا به په غاړو کوي کې پیدا موږ اکثر خلک د څه کوي چې د چا واسه وسی هغه د جن موټر کې چې د جیم ساسو به تمري جلبات پرې ملي چې چا واسه نه کې غل دي جن پیاده روان کړي نو لار کې کله ملي سولې ګډیر ملي څو کار کم تک صحیح په تیریږي مجبور دي څنګه وکی ته په خپل پیدا کله تل زه هر وخت پیاده ځم او څو ورځو کې تاسو د دې جنبه لوګر ته رسیږئ مو کو د څه د چې دا پورته وطنونه خیدا کجل بعد اگر مواخی بیا د گزاره کول وخت زیات را باندې وځي شپې کې کو دا وطن خراب چې پاس وطنونه خی بیا 15 نیولې تر شل شپو پر میاس د وخت مغلاره کې تیرو نه دا تاسو په خلار ځای کې څاروي نشته ګوره د ځای راځي چې موږ څاروي هغه ادب ته ځان نسره سوالای لږه چې په قرار بیا کوم ځای کې واقعي هغه د موږ زړه نو هغه بیا شپې کوو اوس خو د شپو ځای نسته وطنونه ټول آباد شول ځای نسته چې راځي ورور ولا مثال یو ځای کې بلاکه د مالچا ځای دا غرو کې بس وخت ورو کاته چې تاسو دلته د کوم زین چې مونږ ولې د دې یوم د آباد کور نشته کنه ټول د خیمو ژوند او تاسو جمی کې دلته راځي د جمی ژوند به دلته ډیر سخت نه دي سخت ولنه دلته یزمې ژوند موږ زکه سخت وځ دلته خیمې دي خیمه دلته وګورځي چې خیمې په خلکو ولای لتر پانه جوړ کړي کوټې جوړ کړي ولا چې په تا وخت کې تیرې اوس مثال سرپناه د واخله دغه ځای کې چې باید موږ کوټې یو شای بل شای جوړ وای نو زراعت لای هغه تیار جوړ وای نو څه ترلای مثال یا مزدور ته نیولای یا چا پام په کولای نو موږ به دراتلای د مشکلات نو دا د اوس مګر راغلی لاش په 15 شپې دی موږ مثال دا جون چې جوړو دا کوډي دا غنده کوډي چې جوړو دا موږ باندې لاس 15 شپې وځي کبادي کبرانی ور موږ ماغه سه په دا غي کرا باندې تیریږي په دې سختیا کې ځکه دلته خو به باران نم ډیر کیږي کنه دغه خیمه خو به دومره د باران نو برداشت نه لري کنده به اساس نه د شورز راځي ساچ ولنه که یو سری د تراټ نه وراوړی دا گزاره کوي یو زاړی دا زاړه وز د تراټون دی بل زیو باندې مې کینه لرم زده باران برداشت راوړي دی وشم نه دی کبات پر راسم نو دغه سي درواخله مطلب تاسو په دې ټول کلی کې یا په دې ټول علاقه کې
صرف یو جماعت دی چې صحیح جوړ یو د موږ جماعت دغه یو جماعت صحیح جوړ ده نو تاسو جوړ کړی دی و دا موږ خپل جوړ کړی ده شخصي مثال شخصي جوړ کړی ده دا راته کنه چې په لوګر کې ډېر خوشاله کې په کونړ کې خوشاله موږ اوس خوشحالي نشته ځکه دا یو چې د خوشحاله یو کنه چې دا دولت صحیح ده چې جنگ دا پکې ختم سول او د موږ چې کوم ځای کې مال خره ته موري چې رښتیا خبره وکړو او خي هغه او روغ صورتي هلته خوشحاله یو دا نه ده چې موږ په لوګر کې خوشحاله یا په کونړ کې خوشحاله یو موږ ولا چې ځان یې ور کړی نو رښتیا به وایو ځان ته پام نه یې ضرور د مال په غم کې تللی یو تا ویل چې کوم ځای کې زمونږ مال موړې مو خوشاله او زه تا ته یو خبره کوم په کونړ کې به ته خفه په دې چې ته داسې د غره غاړې له راغلی چې دلته څاڅکې اوبه نشته د مال ګیا به د کوم ځای نه پیدا شي نو خو مشکلات دا ده که نه چې اوس اوبه نشته د مال ګیا نشته مال وږی سو تږی سو نو موږ هم خفه سو لاندې بیلو کې تاسو ولې نه اړوئ به بیله کې وخت نه تېرېږي هغه چې کومې بیلې وي هغه ټولې باندې سولې جای پکې نشته هغه زراعت بندې کړي دي وروغله لارې ته یې وسوارسه لاره کې دا موږ مال نه سو بولای و پخوا ټوله وروغله د سیند غاړې شاړې وي اوس وارسه دومره جای پکې نشته چې وروغله ته یو چا خبر دی ورځ کې تېره کړي ډېره زیاته مننه او رب دې دا ستاسو مشکلات اسانه کړي امین الله ته دې سپارم درنو لیدونکو نو اجي صاحب سره راغلو د دې حجرې ته کیمرامین صاحب که دا راوالي نو اجي صاحب د یو غار نه حجره سازه کړې ده موږ هم دا ژوند ده دا داسې یو غار خدایي موږ بس سمڅ ورته ویلی بیا هم داسې بس خټې مټې کې وکړل موږ را جوړه کړله بیا ملګري مې مې ورته راوست ما دا بس څه طریقه باندې جوړه کړو بیا هغه بیچاره ډېره خلاص کړو کوم دغسې را جوړه کړله بس میلمه راځي نو یو غریب شپه کې تېرېږي 18 نفره 15 نفره موږ سره ښه ګزاره کېږي نو غریبۍ ژوند ده نو بس موږ په دې شکر کاږو داسې ځایونه چې اکثره مشران خپل ځان لپاره جوړوي دي که زه به په شخصي اوسېږم خو تاسو خپل ځان لپاره نه د میلمه لپاره یاره شخصي هم څوک سره وای نشي تر خو داسې ده چې میلمه راشي حق میلمه لري نو میلمه یو ډېر حق لري نو میلمانه جای جوړ کړی دا میلمه را سره موږ په دې خوشحال چې میلمه موږ نه خوشحال لاړ شي موږ هم خوشحاله یو دا ځای خو به تا جوړ کړی هو دا ما جوړ کړی په دې څومره مصارف کړي دي دې کې څه دیوالونه تا وروسته کړي دي کېږي وسه که دغه خو راته معلوم خو بس کال کې زه خپل هم خواري کې کومه او چې څه مې وسه کېږي اول خو خواري څه کوي هغه تاوان هغه پلان یې ساخي چې دا په څه طریقه جوړ کړو بالکل 3 کاله ما دا پلان چې دا وسه جوړ کړو اخر مې بس مرګر راغی راځه د شي جوړو اته نو سره جوړ کړو مصارف یې کېنده وسه کراته معلوم او دا راته چې دا ځای به د سه خدای جوړ کو تا جوړ کړي دا خدای جوړ دا خدای جوړ او په خوانه او دغه څه د ما جوړ کړه دی مکه خو به ته د بومو بورا تک شي خو نه بس د وړي خو یخ دا د زمي خو ګرم نه ماشاءالله څومره وخت کېږي دا ستاسو یاد سره دا زیاده سي نو اوس کوم درته وایي چې موږ یاد کړو خدا خبره مخ کړه خو چې زه پیدا سوم موږ ځوان کوم دغه سمز دا موږ کې وسی وګورل او وخت موږ ته نه معلوم چې کوم وخت نه به حالات پته نه چې څو وخت به او څو کال به وته یو وخت کې موږ ډیر ماشومان زمونږ په ټاپور کې یو وخت کې پخوا طالبانو کې به جنگونه چې کېدل نو یو اسمت ونه ټول کله بدل ټرا ټولېدو نو دا مغزه د چې کله راوونه تر ما خپل ماشومتوب و راځي ورته ولا چې ماجد کې هم مجلس نه کو بس څوک را جمع وکړو چې هر څوک میلمه او بلد خو نه خپل وای موږ زوس مسجد او کنه بلد یې بس هغه راول ته شپه سره وګي غریبي او شپه ده چې څه مو سکه کېږي نو بس موږ سره ته شپه کوي بیچاره دا د کلی خلک به اکثره میلمانم تاسو سره او امر سره ځکه هغه سره به د پر بندر کې جوړي بس قرار ساتو کې تیری نو بس لیدونکو ډیر یو د آرامۍ او د سکون ځای دی که څه هم د کوچیانو ژوند سخت دی او له مشکلاتو ډک دی خو داسې ځایونه ته چې بیا کله راونوځي نو د انسان دغه زړه سکون پکې پیدا شي خدای خوشحاله ده او ډیر د سکون ځای دی نو زه یو ډیر مننه ډیر خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خیر اوسئ چې دلته موږ دې جونګړې ته راسئ
او علامار کله راول علام خوشاله ستاسو په موږ حق دی موږ د خپل مسولیت ګڼو چې د ځایونو ته لاړ شو چې هغه خلک په مشکل کې د غي ژوند سختي چې هغه حکومت او یا خارج کې کوم خلک دی یا د هغه د خیریه بنسټونو ولادي دی ته موږ وخه و نور کومک او دغه کول به دغه کار دی څو کومک کوي کنه خلاص او هغه مانو کنه چې د زامات تیروي دی غره ته سر تراخیزي خود خپل تکلیف تیروي زامات تیروي علام خوشاله علام آباد موږ خوشاله خدایم خوشاله